معراج شینواری. نن په دې درس کې به موږ تاسو په انسټیټیوشنل ارډر فلو باندې خبرې وکړو. تیر درسونه موږ تاسو ریکارډ کړي یو، پای کې ځینې مهمه موضوعات باندې موږ تاسو خبرې کړي په دې هیله چې هغه موضوعات تاسو کتلي اوسي. نن راځو موږ تاسو په انسټیټیوشنل ارډر فلو باندې خبرې کړو، په دې باندې کار کړو، په دې هیله چې تاسو په انسټیټیوشنل ارډر فلو باندې پوه شئ او دومره وکولی شم چې تاسو په دې باندې زه پوه کړم. بل هغه ملګري چې په چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل معراج شینواری در سره سبسکرایب کړئ. راځو او په ننني درس کې موږ تاسو خبره کړو په انسټیټیوشنل ارډر فلو باندې چې انسټیټیوشنل ارډر فلو موږ تاسو سره کار څنګه کوي. ګورئ زما درسونه یو څه ساده دي خو ان شاء الله په دې هیله چې تاسو پرې پوه شئ. انسټیټیوشنل ارډر فلو ګورئ موږ تاسو مخکې بحث کړو د انسټیټیوشنل اړوند چې انسټیټیوشنل کې موږ تاسو سره بانکونه، غټ ادارې یا هغه کسان چې هغوی سره په زیات اندازه سرمایه اوسي، سمارټ مني، نو د دوی ارډر فلو ګورئ. ارډر فلو موږ تاسو کوم طرف ته چې د مارکیټ ډایرکشن وي نو دې ته په اصل کې موږ تاسو وایو ارډر فلو. صحیح شو؟ لکه مطلب موږ تاسو سره بولش دی، بیرش دی. ارډر فلو هم موږ تاسو سره بولش ارډر فلو، بیرش ارډر فلو. اوس مثال درکوم، مارکیټ په دې ځای کې مسلسل موږ سره ډاون را روان دی نو دې ته موږ تاسو وایو چې بیرش ارډر فلو. مارکیټ په دې ځای کې مسلسل پورته روان دی، دې ته موږ تاسو وایو بولش ارډر فلو. صحیح شو؟ اوس به راشو او موږ تاسو به د انسټیټیوشنل ارډر فلو اړوند یو څه خبرې وکړو او بعد هغې به موږ تاسو په چارټ کې هم یو څه کار وکړو تر څو تاسو په دې موضوع باندې پوه شئ. سره تاسو یو خبره په یاد ساتئ چې تاسو هیڅ کله داسې مه کوئ چې تاسو چارټ راخلاص کړئ یا ټریډینګ څنګه خپل کمپیوټر ته کښېنئ، خپل موبایل ته راشئ او یو شین کینډل وګورئ او ډایرکټ راشئ په مارکیټ کې به انټري ونیسئ. نه، دا کار به تاسو نه کوئ. یا تاسو راشئ مارکیټ ته، په مارکیټ کې مسلسل سیل کینډل وګورئ او تاسو راشئ په مارکیټ کې سیل کښېنئ، یا مسلسل تاسو سیل کینډل وګورئ او تاسو راشئ په مارکیټ کې بای پوزیشن ونیسئ. دا کار به تاسو نه کوئ. یعنی دا کار به تاسو نه کوئ چې تاسو څنګه راشئ او ډایرکټ مارکیټ ته داخل شئ. نه، مارکیټ په لومړی تاسو ګورئ. صحیح شو؟ لومړی به مارکیټ تاسو ګورئ چې مارکیټ دی چیرته، مارکیټ راغلی له کوم ځای څخه دی، مارکیټ اوس مهال قرار چیرته لري، اوس مهال په کوم ځای کې دی، دا به لاړ شي چیرته. نو تاسو به کوشش کوئ چې په چارټ کې ډیره زیاته اندازه ډیټا ځان سره په نظر کې ونیسئ. هیڅ کله تاسو داسې مه کوئ چې بس هوایي ټریډینګ مو پیل کړي وي، هوایي ټریډینګ، نو په هوایي ټریډینګ تاسو هیڅ نشئ کولی. صحیح شو؟ اوس به راشو انسټیټیوشنل ارډر فلو ته. په انسټیټیوشنل ارډر فلو کې موږ سره درې مهمې خبرې دي. صحیح ده؟ په انسټیټیوشنل ارډر فلو کې موږ تاسو سره درې مهمې خبرې دي. که دا تاسو ځان سره په کتابچه کې لیکئ، که په خپل ذهن کې ساتئ، که په هره طریقې، نو موږ سره انسټیټیوشنل ارډر فلو کې مهمې درې خبرې دي. یا کله چې تاسو خپل چارټ ته راشئ، خپله ټرینینګ ویو را خلاصه کوئ یا تاسو ټریډ کوئ، نو تاسو باید دغه دریو خبرو ته توجه وکړئ. صحیح ده؟ اوس دغه درې خبرې موږ تاسو سره کومې دي؟ راځئ اوس په همدې باندې بحث کوو. په انسټیټیوشنل ارډر فلو کې لومړنۍ خبره ده چې موږ تاسو باید په خپل ذهن کې کیږدو چې مارکیټ اوس مهال په کوم ځای کې شتون لري. مارکیټ اوس مهال په کوم ځای کې دی؟ آیا مارکیټ اوس مهال په اف وی جی کې دی؟ آیا مارکیټ اوس مهال په ارډر بلاک کې دی؟ آیا مارکیټ اوس مهال په بریکر بلاک کې دی؟ مارکیټ په میډیګیشن بلاک کې دی؟ مارکیټ لیکویډیټي اخیستی؟ مارکیټ یا د مارکیټ قیمت یا د ګولډ قیمت اوس مهال په کوم ځای کې دی؟ صحیح ده؟ اوس مهال مارکیټ قیمت په کوم ځای کې دی؟ اف وی جی کې قرار لري، بریکر کې، میډیګیشن بلاک ال که هر پی ډی آر اوسي په کوم ځای کې قرار لري. صحیح ده؟ موږ تاسو په پی ډی آر میټرکس باندې په تیرو ویډیوګانو کې خبرې کړې وې چې پی اصل کې ویل شي پریمیوم، ډی ډسکاونټ او پی ډی آر میټرکس، یعنی د پریمیوم او ډسکاونټ ساحې چې کومې دي. په پریمیوم او ډسکاونټ کې ما تاسو ته بحث کړو چې په دې کې موږ سره ارډر بلاک، اف یو جی، بریکر بلاک، میډیګیشن بلاک، لیکویډیټي، دا هر څه موږ تاسو سره په پریمیوم او ډسکاونټ کې راځي. نو دلته چې هر پی ډی آر کې موږ سره مارکیټي مثال اوس مهال یو لومړنۍ خبره ده چې مارکیټ اوس مهال په کوم ځای کې دی؟ اف یو جی کې دی، ارډر بلاک کې دی، بریکر بلاک کې دی، میډیګیشن بلاک دی. اوس مهال مارکیټ دی چیرته؟ صحیح شو؟ دا لومړۍ خبره ده. دوهمه خبره ده مارکیټ راغلی له کوم ځای څخه دی؟ صحیح شو؟ لومړی ده مارکیټ دی چیرته، دوهمه خبره ده مارکیټ راغلی له کوم ځای څخه دی. صحیح ده؟ مارکیټ آیا له اف یو جی څخه راغلی؟ مارکیټ آیا له بریکر بلاک، میډیګیشن بلاک، ارډر بلاک؟ لیکن چې هر شی اوسي مارکیټ راغلی له کوم ځای څخه دی. صحیح ده؟ دویمه ده. او دریمه خبره ده مارکیټ به اوس لاړ شي چیرته. صحیح ده؟ چې دا ډېره مهمه خبره ده، مارکیټ به اوس لاړ شي چیرته. صحیح شو؟
په انسټیټیوشنل ارډر فلو کې موږ تاسو توجه دغه دریو خبرو ته کړو مارکیټ اوس مهال په کوم ځای کې دی اف یو جی کې دی ارډر بلاک کې دی بریکر بلاک کې دی لیکن هر بلا چې وي مارکیټ هلته دی ښه مارکیټ راغلی له کوم ځای څخه د اف یو جی څخه راغلی بریکر بلاک څخه راغلی میډیکیشن بلاک څخه راغلی لیکویډیټي یې واخیسته راغی سیل سایډ لیکویډیټي یې واخیسته مارکیټ راغی بای سایډ لیکویډیټي یې واخیسته مارکیټ راغی ښه له کوم ځای څخه مارکیټ راغلی صحیح شو اوس په مارکیټ چیرته لاړ شي صحیح ده نو دغه خبرې مونږ تاسو په نظر کې نیسو صحیح شو بله خبره ما تاسو ته دا وکړله چې مونږه ارډر فلو په دوه ډولونو سره لرو هم بولش هم بیرش صحیح شو هم مارکیټ مونږ سره مطلب مسلسل مارکیټ ډاون ښکته را رواني دې ته بیرش مسلسل مارکیټ پورته رواني هغې ته بولش صحیح شو اوس به راشو او دغه کوم مارکیټ چې دی په دې باندې به مونږ تاسې خبرې وکړو صحیح شو اوس مهال زه راځم اوس په دې ځای ته تاسو توجه وکړئ زه اوس مهال راځم چې مارکیټ ما سره چیرته قرار لري په کوم ځای کې مارکیټ ما سره شتون لري صحیح شو نو اوس دلته مارکیټ ما سره چیرته شتون لري په دغه 4 هاور اف یو جي کې د دې رنګ به زه یو څه تت کم تر څو تاسو ته ښکاره شي او رنګ به مې یو څه داسې کړو چې تاسو په دې باندې پوه شئ صحیح شو مارکیټ اوس مهال چیرته دی مارکیټ اوس مهال ما سره په یو 4 هاور اف یو جي کې قرار لري صحیح ده لومړی خبره موږ تاسې تطبیق کړله چې په انسټیټیوشنل ارډر فلو کې چې مارکیټ اوس مهال چیرته قرار لري ولا په اف یو جي کې قرار لري ښه صحیح شو مارکیټ راغلی له کوم ځای څخه دی ته به راشې مارکیټ ولا دې ځای څخه راغلی دی تر دې ځای پورې اف یو جي ته راغلی ښه دلته ما سره چې دی دلته ما سره 4 هاور اف یو جي ده ستا به بیا ما څخه خلاص شي چې او ولا دلته خو ما سره اف یو جي شتون لري که نه ښه ډېر ښه مارکیټ راغلی له همدغه فیر ویلیو ګیپ یا اف یو جي څخه دی صحیح شو ښه مارکیټ کې موږ تاسې دا خو وښودل چې مارکیټ راغلی له اف یو جي څخه دی شتون لري په اف یو جي کې اوس به چېرته لاړ شي ښه دلته ما سره جي چېرته لیکویډیټي د چېرته ارډر بلاک دی چېرته اف یو جي دی یا شاید هغه اف یو جي ته به لاړ شي که لاړ به نه شي ښه اوس دلته ما سره که په دې کیس کې وګورئ دغه غټ کینډل چې ما سره کوم ښکاري دا هم ما سره یو ارډر بلاک راتلی شي دا کینډل ما سره ارډر بلاک راتلی شي صحیح شو دا وړوکی ما سره ارډر بلاک راتلی شي او دلته ما سره اف یو جي هم شتون لري صحیح شو دلته ما سره ویکلی اوپننګ کومه اف یو جي چې ده ما سره دا شتون لري نو زه وایم چې مارکیټ راغلی له اف یو جي څخه دی اوس مهال شتون په اف یو جي کې لري او دا به راځي هم دغه اف یو جي ته د اف یو جي به ډکي او بیا چې له کوم طرف ته په همغې طرفه مارکیټ ځي صحیح ده ګورئ په انسټیټیوشنل ارډر فلو کې موږ تاسې توجه درې خبرو ته وکړه لومړی خبره ده یا لومړی قانون ده چې مارکیټ اوس مهال شتون په کوم ځای کې لري یو ښه مارکیټ راغلی له کوم ځای څخه دی دوه مارکیټ په اوس لاړ شي چېرته آیا څه شتون لري چې لاړ شي صحیح ده اوس به راشو په دغه چارټ باندې به یو څه نورې خبرې وکړو تر څو ستاسې هغه کنسپټ چې دی هغه تاسې صفا شي او کلیر شي صحیح شو راځو دې ځای برخې ته تاسې ګورئ چې دلته موږ سره په مارکیټ کې څه شی شتون لري صحیح ده ښه تر ټولو لومړی دا موږ سره یو های دی د مارکیټ صحیح شو او دغه ځای چې دی دا زموږ ستاسې لو هم راتللی شي او فرض کوو موږ تاسې دا لو ښه مارکیټ راغی خپل های د دې های لیکویډیټي مارکیټ څه وکړه د دې های لیکویډیټي مارکیټ په شډو سره څه وکړل واخیستل ښه چې په شډو سره مارکیټ لیکویډیټي واخیستل مارکیټ راغی ما سره څه وکړه یو بریک اپ سټرکچر یې وکړه صحیح شو دا به زه ښه دلته داسې وښیم تر څو تاسې په دې باندې دقیق پوه شئ صحیح ښه دلته تاسې ګورئ ښه مارکیټ بریک اپ سټرکچر وکړه ښه چې مارکیټ بریک اپ سټرکچر وکړه دغه کوم بریک اپ سټرکچر چې شوی دی اوس دلته ما سره فیر ویلیو ګیپ شته که نه او دا زما دپاره د مارکیټ یو های دی مارکیټ لو جوړه کړې صحیح شو اوس په دې ځایونو کې مارکیټ راغی د دې اوس په دغه اف یو جي باندې چې چا پوزیشنونه نیوله د دې سټاپونه د دوی سټاپ دا ځای په مارکیټ کې صحیح ده نو دا د دوی سټاپونه مارکیټ څه وکړل د دوی سټاپونه مارکیټ واخیستل صحیح شو چې واخیستل ښه مارکیټ چیرته لاړ چې د دې سټاپونه یې واخیستل دغه اف یو جي ته لاړ ځکه یو کوچنی اف یو جي ده مارکیټ په همغه اف یو جي کې ټایپ او مارکیټ چې چیرته لاړ مارکیټ ډاون راغی صحیح ده دلته ډېر یو کوچنی اف یو جي ده صحیح ده چې هغه دلته تللی صحیح ده دلته یو کوچنی اف یو جي ده زما یو دغه به لږ څه دغه وي خو بیا هم دې ته توجه وکړئ صحیح شو مارکیټ ډاون راغی صحیح شو مارکیټ چې ډاون راغی دغه ځای هم ستا یو بریک اپ سټرکچر صحیح شو د بریک اپ سټرکچر مارکیټ لاړ دلته دغه فیر ویلیو ګیپ نه مارکیټ څه شو د دغه فیر ویلیو ګیپ نه مارکیټ ډاون راغی ښه چې ډاون راغی مارکیټ په دغه مسیر کې ستا دپاره چې یو بل بریک اپ سټرکچر جوړ کړه صحیح شو چې بل بریک اپ سټرکچر یې جوړ کړه اوس دلته هم ستا دپاره چې شته یو فیر ویلیو ګیپ شته صحیح شو
د دې کینډلو ترمنځ دغه تر دې ځای پورې ستا فیر ویلیو ګیپ دی. صحیح شو؟ هغه مارکیټ په دې ځای کې د دې خلکو لیکویډیټي واخیسته یا د دې خلکو سټاپونه یې واخیستل. هغه کسان چې په دې ځایونو کې هغوی سل پوزیشنونه نیولي او خپل سټاپونه یې دا ځای خو مارکیټ راغی د دوی سټاپونه یې واخیستل او مارکیټ ما سره څه شو؟ مارکیټ ما سره ډاون راغی. ټیک شو؟ مارکیټ چې ما سره ډاون راغی کلیر کټ بل څه شو؟ بریک اف سټرکچر شو. په مارکیټ کې ما سره بریک اف سټرکچر جوړ شو. چې مارکیټ بریک اف سټرکچر وکړه مارکیټ پورته راغی څه ته یې ټایپ وکړه دلته ما سره دغه فیر ویلیو ګیپ شتون لري. صحیح ده؟ مارکیټ کې دغه ځای کې ما سره فیر ویلیو ګیپ شتون لري. مارکیټ راغی همدغه فیر ویلیو ګیپ ته تر دې ځای پورې چې مارکیټ فیر ویلیو ګیپ ته راغی په همدې فیر ویلیو ګیپ کې مارکیټ ټایپ او مارکیټ بیرته چیرته لاړ؟ مارکیټ ډاون راغی. ټیک شو؟ چې مارکیټ ډاون راغی دا ستا دپاره یو بل بریک اف سټرکچر شو. ټیک شو؟ مارکیټ ډاون راغی یا د دې برخې لیکویډیټي یا د سیل سایډ لیکویډیټي مارکیټ څه کړه؟ ما سره کلیر کړه. صحیح شو؟ چې مارکیټ ډاون راغی اوس دلته مارکیټ څه چالو که مارکیټ بای طرف ته لاړ. چې مارکیټ بای طرف ته لاړ اوس چې نیکسټ پوزیشن تا نیولی نیکسټ پوزیشن نو تا به په دغه فیر ویلیو ګیپ یا په دغه ارډر بلاک باندې سیل پوزیشن نیولی. ټیک شو که نه؟ سیل پوزیشن وستا په دې ارډر بلاک نیولی. مارکیټ یو څه اندازه د اف یو جي او ارډر بلاک ته تللی هم دی. مارکیټ یو څه اندازه ډاون راغلی خو مارکیټ دلته بیرته سپورټ شوی دی او په همدې دغه باندې په همدې ځایونو کې په همدې قیمت سره پورته تللی دی او دلته دغه بره کومه لیکویډیټي چې وه مارکیټ واخیستله. صحیح شو؟ چې مارکیټ داسې لیکویډیټي واخیستله مارکیټ دلته موږ سره فیر ویلیو ګیپ پرېښود. صحیح شو؟ مارکیټ بیرته راغی همدغه فیر ویلیو ګیپ ته یعنې دا فیر ویلیو ګیپ مارکیټ راغی فیر ویلیو ګیپ ته فیر ویلیو ګیپ کې مارکیټ ټایپ شو بیرته لاړ دغه فیر ویلیو ګیپ ته چې مارکیټ په دغه فیر ویلیو ګیپ کې ټایپ شو. مارکیټ راغی او په ډېر امکان سره به دغه د ویکلی اوپننګ یا دوشنبې پوره چې کله مارکیټ موږ سره اوپن کېږي دغه اوپننګ ګیپ ته به مارکیټ راځي دغه اوپننګ ګیپ په مارکیټ ډکوي او بیرته به مارکیټ ځي او خپل مسیر ته به ادامه ورکوي. صحیح شو؟ نو په انسټیټیوشنل ارډر بلوک کې موږ تاسې همدغه درې خبرې وکړلې. مارکیټ اوس مهال په کوم ځای کې دی راغلی له کوم ځای څخه دی او مارکیټ به لاړ شي چېرته. بیا هم وایم که چېرته څوک غواړي ما سره په ایډوانس کلاس په پیډ کلاس کې جوین شي همدغه واتساپ شمیره باندې ما سره رابطه وکړئ. انشاءالله هغه کلاس به هم ډېر زر مونږ را شروع کړو. تاسو کولی شئ هغه کلاس کې له مخکې نه مونږ سره جوین شئ. مننه.